د برېښنایي پیژندپاڼو ځینې کارکوونکو د خپلو 8 میاشتو معاشونو د نه ورکړې له کبله کاربندیز کړی دی. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. د برېښنایي پیژندپاڼو ځینې کارکوونکو د 8 میاشتو معاشونو د نه ورکړې له کبله اعتراض او کاربندیز کړی دی. ځینې کارکوونکو شنبه د کب پر 21مه د یوې ویناپاڼې په خپرولو سره ویلي چې له 8 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د هغو په خبره کله چې د کب پر 9مه کاربندیز وکړ، د عیسایي چارواکو له هغوی 10 ورځې وخت وغوښت. اوس مهال دا موده پای ته رسېدلې او ستونزه یې پر ځای ده. هغوی وایي د عیسایي معلوماتو ادارې د معاشونو په برخه کې سستي کړې او اوس مهال نوي چارواکي وایي چې دوی د پخواني حکومت کارکوونکي دي، نه باید دی له هغوی د معاش تمه ولري. معترضو کارکوونکي وایي چې چارواکو یې یوازې د زمري، وږي او تلې میاشتو معاشونه ورکړي او د نورو میاشتو معاشونه یې پر ځای پاتې دي. یو معترض کارکوونکي اشتي صبح رستاړي ته وویل چې 3 میاشتې معاش یې د پخواني حکومت پاتې او 15 میاشتې پر اوسني حکومت اوښتی دی. له بلې خوا د عیسایي ادارې ویان محمد علیم رافع وایي چې د برېښنایي پیژندپاڼو د کارکوونکو د معاشونو په تړاو اداري کارکوونکي بشپړ شوي او مالي وزارت ته لیږدول شوي دي. د نوموړي په خبره دغه وزارت ژمنه کړې چې سبا یکشنبه یا بل سبا به د دوی کارکوونکو معاشونه ورکړي.